د ښځو څه ډول کوروالی خوښیږي؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نشان ووهئ. مننه. د ښځو څه ډول سیکس یا کوروالی خوښیږي؟ لکه څنګه چې تاسو ډېر داسې پیښو سره مخامخ شوي یاستئ چې اکثره ښځې د دې شوق نه لري تر څو د خاوند څخه پوښتنه وکړي چې له ما سره داسې سیکس یا کوروالی وکړه، خو اکثره په سترګو کې شرم وي، خو د ځینو بیا سترګې شکېدلې وي او هېڅ په کیسه کې نه وي. د خپل خاوند څخه په ډېر ډاډه زړه پوښتنه کوي او غوښتنه هم ترې کوي. ښځو بیا داسې دي چې تاسو باید له هغو څخه په دې اړه پوښتنه وکړئ. د مثال په توګه تاسو نه پوهیږئ د خپلې مېرمنې د بدن کوم ځای ته لاس وړئ چې ژر په شوق او خوند کې راشي، نو د دې د کار د پارولو لپاره مېرمنې څخه پوښتنه وکړئ او ورته ووایاست چې کوم ځای ته یې ګوتې وروړئ او یا کوم ځای چې ورته ښکل او کړئ او یا هم وڅټئ تر څو ښځه ګرمه شي او په شوق کې راشي. اکثره خلک دې ته نه ګوري، خو بس خپل ځان خلاصوي او یا انزال کوي. وروسته خپلې ښځې ته یې سوچ فکر نه وي چې ښځه راڅخه خوشحاله راړه او که خفه. د دې لپاره باید تاسو له ښځې څخه حتما پوښتنه وکړئ، ځکه د هرې مېرمنې شوق او عادت فرق کوي. داسې نه ده چې ټولې ښځې یو ډول وي، د هر یوې د پارولو طریقه فرق کوي. نو ځکه درته وایم چې که غواړئ له ښځې سره مو عشق وکړئ او یا هم ژر خلاصه کړئ، نو تر هغې پوښتنه وکړئ او ورته ووایئ چې له کوم ځای څخه تاسو ډېر خوند اخلئ. د دې ویډیو مطلب داسې دی چې هېڅکله هم تاسو چې کله سیکس یا کوروالی کوئ یا یو ځایوالی کوئ، له مېرمنې څخه حتما پوښتنه وکړئ. که څه هم مېرمنه بعضې اکثره ټیم داسې راځي چې په دې خبرو شرمېږي او نه وایي تاسو ته، نو تاسو یې هغه ځایونه پر نښه کړئ چې کوم تاسو هغه ځایونو ته لاس وړئ او دا د هغه ځای څخه خوند اخلي او یا یې هم سترګې پرې پټېږي. کوم ځای چې حتما د مېرمنې ځي ته چې هغه ځای چې ډېر خوند ورکوي او لاس وړئ، نو د ښځې په بدن کې دغه یوه نښه حتما معلومېږي. هغه دا چې کوم ځای ته چې تاسو لاس وروړئ نو حتما به سترګې پټوي، ځکه سترګې پټول د خوند علامه ده. نو دغه طریقه تاسو کولی شئ چې مېرمنه ګرمه کړئ او شوق یې راولئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.